د جرمني ژبې د زده کړې قدرمنو مینوالو بیا هم سلامونه او ستړي مشئ. دریم لوست ته ښه راغلاست. په دریم لوست کې به موږ په ترتیبي اعدادو یا شمیرو یا اورډینال زahlen د اونۍ په ورځو یا Wochentage میاشتو یا میاشتې موناته او د کال فصلونه یا Jahreszeiten په دغه څلورو موضوعاتو باندې به خبرې وکړو. ښه، لومړی ورځو اورډینال زahlen یا ترتیبي اعداد او شمیرې. ترتیبي اعداد څه ته وایي؟ ترتیبي اعداد هغه دي چې دغه درجه پې معلومیږي. په پښتو کې موږ او تاسې لرو لکه لومړی، دویم، دریم، څلورم یا په لومړي مقام، دویم مقام. دغه درجه بندي د ترتیبي اعدادو ده چې د یوه شي ترتیب او درجه معلوموي. همدغه اعداد په آلماني ژبه کې هم شته. په آلماني ژبه کې لومړی یا لومړی ته erste وایي. erste تاسو یې دلته وینئ. erste لومړی، zweite دویم، dritte دریم. یو ښي لوري ته په پښتو لیکل شوي او کیڼ لوري ته بیا په جرمني ژبه. vierte یا څلرم، fünfte پنځم. همداس په ترتیب سره sechste siebte. په زیبته کې چې دی بیا زیبنته نه ویل کېږي، زیبته. او په لومړی کې هم چې ده erste. اوس دا موږ نشو ویلی د عدد په څیر چې einste که نه، einste نه ویل کېږي، دا ځانګړی توری لري، erste دی. زیبن هم زیبن نه ویل کېږي، زیبته یا اووم، achte اتم، neunte نهم، zehnte لسم، elfte یولسم، zwölfte دولسم، dreizehnte دیارلسم، vierzehnte څوارلسم. په همدغه ترتیب دا عددونه هر څو چې تاسو وغواړئ همغسې یاده کولی شئ. د کورنۍ دندې په توګه تاسو دغه ترتیبي اعداد یا شمیرې یا اورډینال زahlen دا کولی شئ له نهو نه یې ښکته شروع کړئ. مثلا له 9 8 7 6 5 4 3 2 erste داسې ولاړ شئ. بیا یې ګډ وډ ولیکئ او بیا په خپله یو د خپلې خوښې ارقام او اعداد ولیکئ او هغه په ترتیبي بڼه ولولئ. ښه، ورپسې راځو د اونۍ ورځو ته. د اونۍ ورځې هم کیڼ لوري ته په جرمني ژبه او ښي لوري ته په پښتو ژبه ما لیکلي دي. اول خو دا مسله دا ده چې په جرمني ژبې ته خپله د دې ژبې نوم دویچ دی. دویچ ځینې خلک ورته آلماني ژبه وایي، ځینې ورته جرمني ژبه وایي، خو موږ معمولا د جرمني اصطلاح کاروو، ولې په خپله د دې ژبې نوم دویچ دی. دویچ. نو تر دې وروسته به موږ کوشش وکړو چې په د خپلو درسونو کې د ژبې د خپل اصلي نوم وکاروو. تر اوسه ځکه جرمني ورته وایو چې تاسو ورسره ناشنا یئ او د لغتونو هغه شمیر درته زیات نشي. خو قرار به د ژبې هغه اصلي حالت ته ورګرځو، دویچ به وایو. ښه، په جرمني کې معمولا ورځې نو د اونۍ پیل له دوشنبې کېږي. نو دا ترتیب هم همداسې برابر کړی چې له دوشنبې مې پیل کړی، ځکه شنبې او یک شنبې د اونۍ پای وي په لویدیځه ټولنه کې. نو دوشنبې د اونۍ لومړۍ ورځ وي. زموږ او تاسو په افغانستان کې شنبې لومړۍ ورځ وي، ولې د دوی دوشنبې لومړۍ ورځ وي. نو ما په همدغه ترتیب برابر کړي. مونتاګ دوشنبه، مونتاګ دوشنبه، دینستاګ سه شنبه، میتوخ میت اصل کې منځ ته وایي که نه، میتوخ یعنی د اونۍ منځ، چهارشنبه خو اصل د چهارشنبه معنا لري. دونرستاګ پنجشنبه، فریتاګ جمعه، Samstag شنبه، Sonntag
یکشنبه. ښه، راځو د کال میاشتو ته. میاشتې په عیسوي تاریخ کې همغسې موږ او تاسې چې 12 میاشتې لرو په هغې سره بلد یو، په انګلیسي هم، او ډېر هیوادوال عیسوي میاشتو سره هم بلد دي چې میلادي تاریخ دی. پیل یې کېږي له ینور. تاسو خو په لومړي لوست کې زده کړي وو چې دغه توری یاټ دی که نه، نو له همدغې ځینه تاسو دلته تلفظ ته یې وګورئ چې یاټ تلفظ کېږي. ینور. دویمه میاشت فبرواري میاشت. مارچ میاشت. اپریل میاشت. می میاشت. یونی جون. یولی جولای. آگست میاشت. سپتامبر. اکتبر میاشت، لسمه میاشته. نوامبر 11مه میاشت، نوامبر ده. دسامبر. فقط له انګلیسي میاشتو سره توپیر دا دی، یو خو دغه تلفظونه د جنوري مثلا په انګلیسي کې وایي دا ینبر ده، او د مارچ چې ده هغه مارچ ویل کېږي په دویچ کې مارچ ده، او د می چې موږ وایو هغلته دلته مای ده، او جون او جولای چې دي یونی او یولی، او وروستی توپیر هم په دسامبر کې دی. په انګلیسي کې دسامبر وایي، په دویچ کې دسمبر. دا وې د کال میاشتې. هیله ده تاسو یې له ځان سره تمرین کړئ تر هغې پورې چې ستاسو په ذهن کې ځای ونیسي. ښه، د ننني درس وروستی موضوع ته هم ورځو چې هغه د کال فصلونه دي. په دویچ کې هم د کال 4 فصلونه خپل نومونه لري، لکه موږ او تاسې پسرلی، اوړی، منی، ژمی. دغسې په دویچ کې هم خپل نومونه لري. نو پیل له فرولینګ نه کېږي. فرولینګ پسرلی. تاسو په ما پسې کولی شئ تلفظ کړئ. فرولینګ پسرلی. زمر اوړی. هربست منی. ونټر ژمی. دلته په ژمي کې یو نون اضافه لیکل شوی، دغه نون مانه په پښتو کې ژمنی لیکل شوی، نو زه به دا سم کم. دلته دا یو نون اضافه دی، دا ژمی دی، ژمنی نه دی. ژمنی بیا بیله اصطلاح ده. ژمی. ښه، دا و دریم لوست. په 4م لوست کې نو کرار د ګرامر لوري ته هم ورځو، او تر هغې وروسته به ګرامري درسونه هم پیلوو. تر بل لوست پورې مو لوی رب مل شه، ښې چارې او ښه وختونه.